بدن پروتو نو دشمنانو ویله ول د خپل آسان د پر بدن باندې شیر کی کني مړی پروتو دی بدن مازی ول د آسان پر وزغلوي د پر بدن باندې دا د نن عناد او دشمنی دوه ډیر و you will be the next استواري ولا كل نفس ذائقة الموت الله تعالی په قران کې وایي یو لمه پاتې كل نفس نو ته انسان خو په دربین کې نه معلومه شته چیرې یې الله تعالی به ګرته مړ کی د امام عبدالهادي د شو بیاناتو لپاره د امام عبدالهادي official channel در سره سبسکرایب کړئ. یو خبر علی په پاکستان کې یو خورکی و ناجوړه وفات شو د شپې زکندن شروع شو در د بلې ورځ در 9 بجو پورې تر مازدیګر در 9 بجو مال دا داسې دی چې الله سبحانه وتعالی د یو چا درجات نور لوړ کړي کني هغه دغه نه جوړو یو 2 کاله نه جوړو دا ګناه یې شو ورجېدل مگر بیا هم د زکندن بیخي ډیر پر اوسو انو علما وایي حضرت حسین رضی الله عنه چې شهید شو د کربلا په میدان کې ولدا د مبارک بدن پروتو نو دشمنانو ویله ول د خپل آسان د پر بدن باندې شیر کی کني مړی پروتو دی بدن مازی ول د آسان پر وزغلوي د پر بدن باندې دا د نن عناد او دشمنی دوه ډیر و انو پجی کې علما وایي او څه درجات پاته و اغه الله سبحانه وتعالی دغه د آسان او د برکت هغه پر ورسول کني د حسین لوی درجه ده مگر هغه څه چې د خدای الله تعالی په بارګاه کې یې شی او خو مشته نه جره معلوم او چې هغه درجات تمر ورسېږي الله تعالی وایي زه دا بنده ته وګورم ما د لپاره په جنت کې یو غټ ځای شي مگر زه چې د عمل ته وګورم اگر سره د جنت د عمل نه یې وای نو زه پر د باندې تکلیفونه راولم ا دې صبر وکي انو د صبر برکت زیاته ورسه د عمل د برکت خدای نه سره رسیدلای نو تکلیفونه پر راسي د صبر وکي نو دا امان الله خان مرحوم رحمت الله علیه د مرګ زموږ ټول د لپاره یو پیغام دی هر مرګ دا یو پیغام مشترکي چې you will be the next استواري ولا روان كل نفس ذائقة الموت الله تعالی په قران کې وایي یو لنه پاتې كل نفس الله تعالی وایي ته خو انسان یې بیخي او کمزور خلق الانسان ضعیفا یو کمزور مخلوق ته چې شي زه اسمان لا مړ کوم اذا السماء انفطرت ستوري مړ کوم واذا الكواكب انتصرت دم زکه سونم زکه دغه تو مرګ کوم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها دیو مړ کیږي دم زکه مړ کیږي اسمانو مړ کیږي اسمانو زکه پرېړ ده هغه ملائکه کله جبرائیل علیه السلام چې یو وزر یوې خواته کې نیمه دنیا پټه ده بل وزر باندې نیمه دنیا پټه ولای په دوه وزرو د ټوله دنیا پټولای شي داسې شپږ سوا وزرونه دی لري الله تعالی وايي دیله مړ کیږي نو ته انسان خو په دربین کې نه معلومه شته چیرې یې الله تعالی به ګرته مړ کی بیا ونه الله تعالی یو اعلان وکړي لمن الملك اليوم نن بادشاہي د چا ده آخري دغه اعلان در مخه اسرائیل علیه السلام په پاتې الله تعالی په پښتنه ځي وکړي څوک پاتې دی ولی الله پر لوړ ته پاتې لاندې ز پاتې الله تعالی مدد وای مت تم بس مرس ټول دنیا ته چې مرګ ور کوي نن به ته د مرګ پیاله نن شي مت تم مرس بیا ور الله سبحانه وتعالى یو اعلان وکي لمن الملك اليوم نن بادشاہي د چا
اين الجبارون، اين القهارون، اين الملوک، بادشاہان چیرې دي، ظالمان چیرې دي، قهران چیرې دي؟ هیڅوک به نه چې په ټوله کائنات کې دته جواب ورکړي. الله سبحانه وتعالی به خپله جواب ورکړي لله الواحد القهار. نن بادشاهي صرف د وحده لا شریک الله بادشاهي ده. نو دا یو حقیقت دی. انسان خدای تعالی جوړ کړی دی، پیدا کړی دی، مگر چې دا پیدا یې کې په غوږ کې اذان ور وکړي چې اذان خو وسو، اوس نو لمونځ درېږي. لمونځ د جنازې لمونځ دی چې دا پیدا سي د ده په غوږ کې اذان چې د جنازې تیاري شروع کړه.